یونس علیہ السلام چو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ السلام چې هغه تینا غرونو ته لاړو، چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې و دا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګې ته ووته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو، چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوی، چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تباه نه شو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې که زه اوس د قوم ته لاړ شم نو زما تکذیب به وکړي، دوی به دا ووایي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب رانغی. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو، کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته، چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. ماڼګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کړو. آواز وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی، نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کړو. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي، د شان و شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي ډېر لوی شان و شوکتی وي، پاغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغي، یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري. یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې باغي زه یم، ما وغورځوئ دې دریاب ته، نو هله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي. هغې ورته وی چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي. یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې په خدای قسم کا زم نیم لړه کړی چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو، کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه، ماڼګیان هم مجبور شو. یونس علیہ السلام یې ونیو دریاب ته یې وغورځول، او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشتۍ نه سړی را وغورځېږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مید دریاب ورته ولاړو چې څنګه دی ور وغورځولو هغه ونیو خوله کې او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نه کې،
ما داستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده د بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال را سلويخت ورځې یونس علیه السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دغه وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زینه د وتو صورت بچي اوزم بڅنګ نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله اندازه وکړئ د ځان سره چې یونس غوندې جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو د الله د اراده بغیر او سلويخت ورځې د مئی په خېټه کې قید شو نن ستا ټول ژوند د الله د اراده بغیر روان دی چې تب څومره موده په جهنم کې قید ټول زندگی د الله د اراده بغیر ده ټول نظام حیات ته چې د الله د ارادو بغیر ده چې تب څومره قید عزیزانو اره فیصله چې کوي د نفس په تقاضا کوي خېټه او نفس چې درته څووي یا د ملک ذاتیات چې درته څووي نو اره فیصله د هغې متعلق کیږي به در سره څه په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړئ په وینو چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نشي په وینو بجاړئ